راغلاست او هرکلی وایم الله مو هرکله راوړه او د تېر شوي اختر مبارکي درته هم وایم څو بیتونه راته وړاندې کوم چې خوشحالي شي خوندور شي سږنی اختر چې خوشحالي شي خوندور شي سږنی اختر زه دې په کور یم او را دې شي لالی اختر ستا چې خوشحالي شي خوندور شي سږنی اختر زه دې په کور یم او را دې شي لالی اختر ستا د راتلو هیلې مې لا په زړه کې نڅې کوي ستا د راتلو هیلې مې لا په زړه کې نڅې کوي ستا په راتلو به شي هر خوا سپرلی سپرلی اختر او د سولې کرښه مو د ځان تر مدار رانښله د سولې کرښه مو د ځان تر مدار رانښله افغانستانه په غمونو دې شوبې اختر یو څو بیتونه مې دي ملا صاحب لږ تقریر وکړه په شان کې د ملک ملا صاحب لږ تقریر وکړه په شان کې د ملک دا ولې چې په خدای په میدان کې د ملک او حاجي صاحب شروع لاړلو د خدای د کور میلمه شو حاجي صاحب شروع لاړلو د خدای د کور میلمه شو زه له تغییر رانغللو په ځان کې د ملک او مننه حاجي صاحب شروع لاړلو د خدای د کور میلمه شو زه له تغییر رانغللو په ځان کې د ملک یا چې چېرته د ورانۍ کار وي نو دی پکې حاضر وي شکونه راته ښکاري په ایمان کې د ملک چې چېرته د ورانۍ کار وي نو دی پکې حاضر وي شکونه راته ښکاري په ایمان کې د ملک او یوې خېټو ډوډۍ ته په ناحقه فیصله کړي بس دغه انصاف دی په وجدان کې د ملک او بالا خیرونه شته دی د مشرانو احترام کې خو سر اخته تاوان دی په عنوان کې د ملک او پخوا به د ملک ډېره کې لس شل مېلمانه وو اوس دوه ډوډۍ راوځي دسترخوان کې د ملک پخوا به د ملک ډېره کې لس شل مېلمانه وو اوس دوه ډوډۍ راوځي دسترخوان کې د ملک او زما په دې خبرو به د هر اعتبار شي که خدای چاته ناڅاپه کړي مهمان کې د ملک او وروستی مقطع ده چې بیان چې د خوار غریب پر حق خېټه ورچوي نو دی خو د الله پاک کور وران کړي د ملک